الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روژتي انسان لپاره هغه مسلمان چې روژه نیسي د هغه لپاره دوه خوښۍ دي، د هغه لپاره دوه خوشخبرۍ دي، د هغه لپاره دوه نیکي دي. هغه په دوو شیانو ډېر خوشحاله کېږي. لومړی اذا افطر فرح بفطره، کله چې افطار کوي، کله چې روژه ماتوي، دی په خپل روژه باندې د خپل په افطار باندې د خپل د روژه په افطار باندې دی ډېر خوشحاله کېږي. د دې خوشحالۍ څو علتونه دي. یو دا چې دا مسلمان ځکه خوشحاله کېږي چې د روژې مبارکه میاشت یوه ورځ یې پوره کړله، ځکه خوشحاله کېږي چې د خدای یو حکم یې تکمیل کړي. بل دا ځکه خوشحاله کېږي چې د خدای لوی نعمت پرې راغی، هغه دا چې دې روژه تکمیله کړله. بل طبعیتا انسان، فطرتا انسان چې کله اولګه او تنده پې راځي، د ورځې په جریان کې دې باندې لوږه او تنده راځي، دی چې کله افطار کوي نو دغه لوږه او تنده رفع کېږي، دی په دې هم خوشحاله کېږي. په دې خوشحالۍ هم کوم مشکل نشته دی کې، باید سړی خوشحاله شي. لیکن اکثر علماو په دې باندې تاکید کړی چې دی ځکه خوشحاله کېږي چې د خدای یو فرض ادا کړ، لکه څرنګه چې یو انسان د چا قرض ادا کوي، لکه څرنګه چې یو انسان د چا پور ادا کوي او دی په دې باندې ډېر خوشحاله کېږي چې دغه پور مې ادا کړ. نو همداسې چې کله فرض ادا کوي او روژه تکمیلوي، روژه ماتوي، روژه مات ځان رسیږي، دی په دې ډېر خوشحاله کېږي چې الحمدلله چې ما د خدای پاک یو حکم تکمیل کړل او روژه مې ونیوله او روژه مې افطار ته ورسوله. په دې کې زما روژه فاسده نه شوه، په دې کې زما روژه باطله نه شوه، په دې کې ما کم نیت چې درلوده هغه د خدای رضا او اجر او ثواب و، هغه مې لاسته راوړ. نو په دغې نیت باندې دی خپله روژه افطاروي. دا د روژتي لپاره یو ډېره لویه او عظیمه خوشحالي ده. الله پاک دې موږ او تاسو ته په نصیب کې انشاءالله.